یو حدیث شریف کی راځي چې حضور اقدس صلی الله علیه وسلم حضرت علی رضی الله عنه ته ارشاد فرمایي چې درې شان دي په دې کې هیڅ وخت تاخير یعنی ځنډ مه کوئ. ثلاثا لا تؤخرها. اول شی دا دی الصلاة اذا دخل وقتها. لمونځ چې کله وخت را داخل شي بس دا خپل لمونځ ادا کوئ. بیا به معلومه نه وي چې تا ته به وخت میلاو شي او کنه، حالات به تا ته اجازه درکړي او کنه چې ته بیا دا لمونځ ادا کړې. نو چې د لمانځه وخت رالی ځنډ په دې کې مه کوئ. ډېر ورونه او ډېرې خویندې داسې وي چې هغه دا لمونځونه د خپل وخت نه ډېر زیات ځنډوي. دا کار به دوی ته ډېر عظیم نقصان وکړي. بعضې لا داسې وي چې د سهار لمونځ دومره ناوخته کې چې لمر را ختونکی شي او د مازدیګر لمونځ دومره ناوخته کوي چې لمر ژړېدلو ته نږدې سي. نو په دغه وختونو کې دغه لمونځ مکروه دی. نو چې څنګه وخت را داخل سو باید دا لمونځ وسي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې کې ځنډ او تاخیر مه کوئ. دویم شی دا والجنازة اذا حضرت. او جنازه چې کله حاضره شي کله تیاره شي نو د جنازې په لمانځه کې هیڅ ځنډ او تاخیر مه کوئ. بس فوراً د جنازې لمونځ ادا کړئ. د جنازې په لمانځه کې د دې تلوارې حکم دومره اهمیت لري چې بعضې فقهای کرامو لیکلي دي چې که په داسې وخت کې جنازه راسي چې هغه وخت د فرض لمانځه جماعت تیار وي نو مخکې خو به د فرض لمونځ ادا کړي، د هغه نه پس به بیا د جنازې لمونځ ادا کړي، سنت به پرېږدي. د جنازې د لمونځ ادا کولو نه پس به بیا سنت ادا کړي. خو که څه هم بعضې فقهاو دا لیکلي دي چې د فرضو څخه وروسته سنت کول هم جایز دي چې بیا وروسته د جنازې لمونځ ورنه وشي، خو نفل کول جایز نه دي ځکه چې د جنازې په لمانځه کې ځنډ را نشي او فتوا هم پر دغه قول باندې ده. نو که چیرې د نفلو په وجه باندې د جنازې په لمانځه کې ځنډ او تاخیر راتلی نو دغه نفل جواز نه لري. دریم شی ده والأیم اذا وجدت لها کفء. دریم شی ده چې کله جنۍ بلوغ ته ورسیږي، لویوالي ته ورسیږي او بیا د هغې لپاره مناسبه رشته میلاو سي نو د هغې په نکاح کې تاخیر مه کوئ، د هغې په نکاح کې ځنډ مه کوئ. لیکن چې شریعت څومره نکاح اسانه کړې وه نو موږ هغومره دا نکاح مشکله او ګرانه کړه. نن سبا نکاح کول یو عذاب دی چې څو کلونه مخکې تا د دې نکاح لپاره تیاری نه وي کړې او د هغې لپاره دې لکونه روپۍ د خرڅ دپاره نه وي تیاری کړي نو تر هغې وخته نکاح کولی نه شي، ستا نکاح نه کېږي. نن ما او تا دا نکاح مشکل کړه، د دې نتیجه دا سوله چې کله ما او تا د دې حلالو دروازه بنده کړل د ډېر ولور په وجه باندې، د ډېر مهر په وجه باندې، د ډېرو ناروا رسمونو او رواجونو په وجه باندې، نو بیا د حرامو دروازه کلاو شوه، د حرامو لاره خلاصه سول. خلق د حرامو طرف ته روان دي ځکه چې ما او تا د حلالو دروازه تړلې ده. ډېر خلق شته چې هغه نکاح نشي کولی ځکه چې ما او تا د نکاح دومره ګرانه کړل چې یو انسان په لکاو پیسې د دې دپاره تیارې نه کړي نکاح کولی نشي او یو انسان به دا روپۍ تیارولی نشي نو بیا معلومه خبر ده چې هغه نکاح نشي کولی نو هغه دپاره بیا د حرامو لار خلاصیږي، هغه بیا د حرامو طرف ته روانیږي. دغه کس د حرامو پر دې لاره باندې تا بوتي ځکه تا نکاح ګرانه کړې وه. هر انسان لږ د خپل ځان سره سوچ وکړي نو په دې ذریعه باندې په معاشره کې ډېر لوی فساد جوړیږي. مخکې هم ما یو بیان کړی و چې دې مشرانو ته او دې علماو ته او دې قوت والا خلکو ته مو دا پیغام ورکړی و چې تاسو په دې معاشره کې یو ټاکلی مهر وټاکئ ځکه خلک د دې نه ډېره غلطه استفاده کوي، په لکاو مهرونه او ولورونه یږدي چې هغه د یو غریب انسان هیڅ وخت په وس کې نه راځي. لہذا په دې دریو شانو کې تاخیر کول نه دی پکار چې د دې شانو
د تاخیر په وجه د ځنډ په وجه باندې په ځمکه کې یو فتنه را جوړیږي، یو فساد خورېږي. د دې د ځنډ او تاخیر څخه باید هر مسلمان ځان وساتي.